السلام علیکم. د انشاط نه به دغه لوګو مونږ تاسو څنګه لرې کوو. دغه لوګو دلته تاسو ته معلومیږي. دا به څنګه لرې کوو. مثلا بعضې ویډیوګانو کې راځي نو بیا که مثلا دغه لوګو راشي نو بیا دا ویډیو ښه نه ښکاري. نو دا ویډیو به مونږ تاسو څنګه لرې کوو. ډېر په اسانه سره لرې کېږي. تاسو به سمپل ساده داسې به راشئ په دې دغه چلیپا باندې نه ده دغه کوم چې ضرب علامه ده په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک واخیسته دلته دا فری ریموو په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخلئ به زه نښه وکړم تاسو ته معلومات وشي. په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخلئ نو ساده ډول سره به دغه لوګو په ویډیو کې مثلا د انشاط چې کوم راځي دا به لرې شي. نو دغه طریقه ده. مکمل معلومات تاسو ته په دې سکرین کې ما تاسو ته وښودل. دا وګورئ لوګو ته لرې شوله. په دغه طریقه باندې په هره ویډیو کې چې مثلا تاسو ایډیټنګ کوئ دغه لوګو چې راتله په دغه طریقه به لرې کوئ. بعض وخت مثلا تاسو مثلا انټرنټ یا ډیټا لګولي وي نو ډیټا ورسره ګل کوئ تر څو هلته بیا تاسو ته اعلان رانیسي. اوس ګوره ما ته اعلان رانغی. تر اوس ما ډیټا خلاصه کړې ما ته به دلته اعلان راغلی. دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بیا د الله په امان.